د ګوګل هیستوري چې دا به تاسو څنګه ډیلیټ کوئ. مطلب تاسو په ګوګل کې څه سرچ کړی دي دا به تاسو څنګه ډیلیټ کوئ. دا ډیره زیاته اسانه طریقه ده، خو اکثر کسان دا چلو کې چې ګوګل کې څه سرچ کوي نو بیا هغه ګوګل کې هیستوري اپشن دی هغه باندې کلیک کی اول ته خپل ګوګل هیستوري چې دا ډیلیټ کی. نو دغه طریقې سره تاسو هیستوري چې دا نه ډیلیټ کیږي. نن نه ویډیو کې به تاسو ته بالکل اسانه طریقه خیم کله چې دغه طریقې سره تاسو خپل هیستوري کلیر کړئ نو تاسو هیستوري چې دا به مستقل تور باندې ډیلیټ شي او هغه به واپس بیا نه ریکور کیږي، مکمل ډیلیټ بشي. دا اپشن چې دا کوم ځای کې دا څنګه کار کوي مکمل طریقه د تخیمه په دې پیج باندې اول ځل راغلی پیج فالو کړئ او په یوټیوب باندې دا ویډیو ګورئ نو یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. زم په موبایل سکرین تاسو سټپ بای سټپ به تاسو تخیمه چې تاسو خپل هیستوري څنګه کلیر کوئ. مرګروس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم ګوګل کروم چې دا اوپن کړئ. دلته سرچ کې به تاسو ولیکئ مای اکټیویټي، بیا د اولنې ویب سایټ به تاسو ته راشي دا به اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړئ نو بیا به لغونتې لاندې راشئ، دلته تاسو ته ښکاري نو داسې یو اپشن چې دی دا به تاسو ته راشي دا فلټر بای ډیټ، دې باندې به کلیک کړئ. مخکې تاسو ته ښکاري دې ته لیکل دي ډیلیټ، په دې ډیلیټ باندې به کلیک کړئ او دلته تاسو ته کته ښکاري آل ټایم باندې به دا کلیک کړئ. آل ټایم باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دا تاسو ته ښکاري تاسو سره چې څومره فولډر یې هغې ته به دا ټیک مار ولګي او بیا کته تاسو ته لاندې ښکاري نیکسټ باندې به تاسو کلیک کړئ. نیکسټ باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته به ډیلیټ باندې کلیک کړئ، بیا به ګوټ اټ باندې کلیک کړئ. نو اوس دا مکمل هیستوري چې دا هغه ستاسو کلیر شله. دغه طریقې سره تاسو خپل هیستوري چې دا هغه ډیلیټ کولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره لازمي شریک کړئ او د نوې ویډیو لپاره موږ لره که اجازت د لوی الله په امان.